په دوبۍ کې یو مسافر وفات شو. یار د یو مسافر عجیبه داستان دی یار. ویډیو راسره لږه مکمل وګورئ چې کله مسافر وفات شو نو د هغه د پیسو چاته پته نه وه، خو هغه پیسې چې چېرته چاله ورکړې وې که نه نو تاسو به هم ټول حیران شئ. ویډیو راسره لږه مکمل وګورئ، ټولو مسافرو ته ډېر ښکلی پیغام دی. دا ضرور دا ویډیو وګورئ، د نورو ملګرو سره به هم شیر کوئ. ملګرو داسې وه که نه چې یو پاکستانی چې دی نو هغه دوبۍ ته تللی او په دوبۍ کې هلته مسافري کوله، مزدوري یې کوله. ملګرو داسې وه که نه چې هغه به ښې پیسې ګټلې او چې کومه پیسې به یې ګټلې نو هغه د سوات یو هلک و، هغه له به یې ورکولې چې ته دا د ځان سره ږده او چې ستا کومه ضرورت وي نو هغه پرې هم پوره کوه، چې کله زما ضرورت و زه ماته نه غوښتې نو ته به زما روپۍ ماله واپس راکړې. ملګرو نو داسې وه که نه چې د سوات هغه هلک هم ورته یو پیر وویلو وایي ته دا خپلې روپۍ واخله، د ژوند او د مرګ هېڅ پته نه لګي او ته دا خپلې روپۍ واخله. خو دې ورته وویل که نه وایي زما دا روپۍ به ستا سره در سره وي چې هر څه پرې ته کوې، که کاروبار پرې کوې او که هر څه پرې کوې ستا سره به در سره وي چې زما کله ضرورت و نو زه به یې ستا نه واخلم. خو یوه ورځ داسې وشوله که نه دا مسافر ایسته کې وفات شو او دا چې دی نو خلک کور ته بیا هم راوړ که نه او د سوات دا هلک نه دی دا چې دی نو د دې جنازې له راغی. چې کله د دې جنازې له راغی که نه نو دې کله جنازه وشوله نو بیا چې دی نو د دې هلک دې کور ته راغی او د دې دا ښځه راوغوښتله وایي ستا د دې خاوند چې دي نو زما سره روپۍ وي، خو ما پرې فلایټونه اخیستي دي که نه او ما پرې فلایټونه اخیستي دي او زه چې دی نو زما په نوم باندې دي، چې کله هم ستاسو غوښتله نو تاسو راشئ او دا فلایټونه چې دي نو دا په خپل نوم باندې کړئ، دا ستاسو دي، دا دې کس اخیستي دي او ما له یې روپۍ راکړې وې ما پرې فلایټونه اخیستي دي. نو ملګرو د ویډیو مقصد او مطلب صرف دا دی که نه چې دا په دوبۍ کې مسافر وفات شو، د مرګ او ژوند هېڅ پته نه لګي. اول خو دا چې خپل د پیسو په باره کې خلکو ته وایئ که نه چې هغه خلکو په کار راشي. ملګرو بل دا چې د سوات د هلک چې دی نو اعلی مثال چې دی نو دا قایم کړو ملګرو چې هغه روپۍ او هغه فلایټونه چې وله پرې اخیستي دي هغه یې دې ښځې ته وله وویلو چې تاسو چې دی نو دا غم ختم شو نو تاسو راشئ او دا فلایټونه چې دي نو دا به ستاسو په نوم باندې کوم. ملګرو ټولو مسافرو ته مې دا خواست دی که نه چې چېرته هم روپۍ د چا سره ږدئ، چېرته څه امانت دی نور خلکو ته ضرور وایئ چې زما روپۍ د دې سره پرتې دي. ملګرو ځکه که نه چې هېڅ پته د انسان نه لګي، انسان چې دی د ټماټر ګارنټي شته خو د انسان ګارنټي نشته دی. ګورئ ښه دا خلک هېڅ پته نه لګي چې څه ټایم لاړی. ملګرو نو د خپل قرضونو په باره کې هم وایئ او د خپل روپو په باره کې هم وایئ چې د دې خلکو راباندې روپۍ دي او په دې خلکو مې روپۍ دي، نو دې په باره کې ضرور وایئ. ټولو مسافرو ته مې دا خواست دی د مرګ او د ژوند هېڅ پته نه لګي که نه دا 2 منټه زندګي ده او هېڅ پته نه لګي چې کله موږ مرو. و ټولو ته مې خواست دی مسافرو ته دا ویډیو ضرور ورسوئ.